په سیمه کې د ونې وو خبرونه درته ز مرسل حکیمي وړاندې کوم. د کورنیو چارو وزارت په هرات کې د انسان تختونکو له منګولو څخه د یوې ماشومې د ژغورلو خبر ورکړی دی. د یاد وزارت په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي د هرات ولایت د امنیه قومندانۍ اړوند د امن عامه پولیسو د یو لړ پلټونکو عملیاتو په ترڅ کې د پنجشنبې په ورځ 15 کلنه فهیمه نومې ماشومه د انسان تختونکو له منګولو ژغورلې ده. په هلمند کې چارواکي ویلي د اوروژنې مامورینو د دوشنبې په ورځ دغه ولایت کې د 50 جریبه ځنګله له سوځېدنې او پر وخت د اور پراخېدو مخنیوی کړی. د خبريالانو د ملاتړ کمیټې د افغانستان اسلامي امارات له چارواکو غوښتي چې پر فیسبوک محدودیت او یا بندیز ونه لګوي. د افغانستان روغتیايي چارواکي وایي هیواد کې د تور او سپین زیړي ناروغانو شمیر 2 برابره ډیر شوی او د خلکو د درملنې خدمتونه هم خورا کم دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ور بیا ژر تر ژره د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو پرانیستلو غوښتنه وکړه. هغه په خپل اختریز پیغام کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د ښځو د کار زمینه هم برابر کړي او هیواد له احتیاج او شاته پاتې کېدو وژغوري. امریکا پر اسرائیل د ایران احتمالي برید له اندېښنو وروسته هلته د خپلو مامورینو تګ راتګ کم کړی دی. او د حماس سیاسي مشر اسماعیل هنیه وایي د 3 زامنو وژنه دوی له مبارزې نشي راګرځولې او دا چې د بچیانو وینه له نورو فلسطینیانو مهمه نه ده.